नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा عمده خبرې له زه راتلم ستا چې ته د پلار دعوه کې که نه چې ته زما پلار یې څنګه زه ستا پلار یم درېیم ځل دی ته په ما تمانچه راړې شاکر خان باندې څوک تمانچه راوړولی شي لالا تاسو نه به غلط فهمي شوي بابا خو داسې نه دی ستا د پلار نه غلط فهمي ستا پلار مثال د خامار دی د ما پسې سالار له پیسې ورکړې وې سالار ته رمسولی و چې لاړ شو یوسف خان مړ کا یوسف خان ورکوټې مرغۍ نه ده چې ته به یې مړ کړې وجنم به دې خو زه ته خو لږ انتظار وکړه ښه دی چې دا خبره دې وکړه سالار خدا دې موجود دی دا له ما کله پیسې درکړي دي او ته چې دا دعوه کې چې سب زما په خوله ولې ولې زه یې سب نشم ویشتی څه زه چانه کم یم څه شاکر خان نور په ګوته باندې نه پټېږي او بیا ستا پته نه شي په دې کې څه غرض وشي د یوسف په سر تا ماله پیسې راکړي خدا د یوسف نصیب ښه دی چې زه نمک حرامه نه نمک حلاله وختم سالاره دا خو صرف ته یوې که دې سلګاو خلکو لم پیسې زما په سر وکړي که نه نو زما وینه دومره کمزورې نه ده چې د لاسه به توی شي زما په زړه کې چې څه بل دي هغه صرف په یو شي وجني چې شاکر خان مرګ که شاکر خان تعدید یې وکړه که نه نو د ټولو بچو سر ته ور بیا کېنوم ته دې د خوړ پړکو په خوله راځې او په خبرې منې ته زما زوی تا نه خفه ومه زه بلکل په پیله ملاقات کې چې ته راغې بلکل زما وینې تا ته خوټ کېدې خو اوس ما خپلو بچو ته ویلي دي چې دا ستاسو مشر ورور دی د دې به ډېر خیال ساتې شاکر خان زه په دې دنیا کې د خپل مور نه علاوه په چا هم اعتبار نه کوم او ته کومې خبرې کوې چې زما زوی او خیال یې ساتې ښه دې پېژنم چې د کومې خټې جوړې ستا چې کوم ځای کې فایده نه وي که نه په هغه ځای ته ورځې نه ته صرف د دې سړی چې دا کوم ځای کې تا ته میلاوېږي که نه سبا به د خپل بچي هم خرڅ کړې ستا مثال د لالچي دی او لالچي سړی د چا هم نه خپلېږي یو خبره ته کومې سپه زما په ځای راغلی پرېږدم دې ځکه چې کومه مور تا یاده که که نه ای سره زما هم څه رشته وه چې هغه نشته که نه منځ کې لاس دې خلاص او توره دې تیره سر به دله لړه کوم او سر به راله خورې دا خو به وخت فیصله کوي او زما بله خبره یاد ساته دا زما په رشته کې زما رور دی که زمونږ پلار جدا جدا دی خو مور هم یوه ده در لپاره ما رشتې بندوبست کړی دی او هغه رشته به یوسف خان یې ولې په خپله کوي ایسپا په کږو ټالونو مه زنګه پلار یې لا ژوندی دی که ته یې رور یې که نه نو زه یې سربرا یم رشتې کول او نه کول زما کار خو دا رشته دا د یوسف خان ضد دی پښتو ده او زما دپاره پیغور دی دا رشته به زه کوم ځکه هغه جینۍ د امیر خان خوښه ده او تا کې کمزوري که نه نو ویې لګوه د سر نوال تر خپو پورې او منې که سالاره ځه ته څوک یې چې فیصلې به ته زما د کور کې زما فیصلې د کور صرف شاکر خان به کوي صرف شاکر خان ودرېدل امیره دا ستا غرور دی تا ته ما ویلي نه
چې دا د نستوڼي مار دی او تم لاړې لاړې او خپله د مینې رشته د هغې ته په حواله که بابا هغه د لستوڼي مار نه دی خو زه تاسو نه دا تپوس کولی شم چې تا د ده په سر پیسې ولې ورکړې وي وره بیا خلې چې سوال تپوس دې وکړو بلکل پیسې ما ورکړې وي د دې مرګ دپاره ټول عمر ما بدې کړي دي ما سختې تېرې کړي دي زه د سختو نه تېر شوی ما هغه سختې زه په تاسو نشم کتی امیره دا مار نه دی دا خامار دی زه ویم کمې سختې ما لیدلې دي هغه تاسو ونه ګورئ چې کوم کاروبار زما روان دی چې هغه دې ته پاتې نه شي ځکه ما د دې په سر پیسې ورکې دا ستاسو ورور نه دا ستاسو دشمن دی ډېر غټ بس بابا بس دا زموږ دشمن نه دا زموږ رور دی او بابا د خدای دپاره زموږ په منځ کې د نفرتونو دا دیوال مه خیجوه د نفرتونو دیوال په منځ کې ما نه دی خیجولی امیره د نفرتونو دیوال یوسف خیجولی دی او ما ته پته ده چې ولې خیجولی دی تا ته په خوله قربان تا ته رور وی خو دړه نه د هغې خبر نه دړه نه زه خبر یم زه بابا که تاسو هر څه ووایې یوسف زما د ابۍ راوړی دی او زما رور دی زه نه پوهېږم چې په تاسو باندې څه چل شوي دی بس ټیک ته که نه چې ستا د هغه د ابۍ راوړی رور دی زه ستا ډوسه یم نه ته ما پلار نه ګڼې که نه یا به ستا رشته کې هغه ځي یا به زه ځمه دا وره په کولاو غوږونو پته نه لګي چې زما دا بابا د نفرتونو دا دیوال څومره لوړی خو دیوال چې څومره لوړیږي نو دومره زر راغورځېږي د دې کور ټول خلک ما په دې ګوته باندې ګډولي دي او نواب صاحب خبره پاتې شوه هغه د لاس لاندې کول زما کار دی څنګه چې مې وله مخکې خوله بنده کړې وه داسې به وله اوس هم بنده کړم خو انشاءالله تعالی زرینه به رانه دې کور ته رانشي نوره اپا ته نواب سے په خپل کنټرول کې راغله او زه په خیدر خدا اور آفا کاغی دی کور ته دوباره رالو نو زه به دې کور نه تللی یم ځکه چې خادم پتلو تلو کې هم دا خبره وکړه چې زه به واپس راځم او خپل حصه به غواړم وقم عقلی دا خو د هغه د خولې خبرې دي هغه له حصه ورکوي څوک ویم دا شل کاله اوسه پورې دغه سړی روټۍ او پیاز خوړلي دي او په دغه کوارټر کې ټول ژوند تېر کړ بغیر بجلی که زړه به مې خو بس سوچ به مې ورته ښکته کو ما تا ته خو ووایه په چې دا زرنه په خپل لاس کې واخله دومره اختیار مه ورکوه زرینه د زرینې هېڅ زور نشته ما خو تا ته ووایې که نه زرینه زما مخامخ یو وړه غوندې کې ګونګټه ده چې د چا خبره په لاس کې متر مې ځي هغه زما کار دی خو خادم کنټرول کول غواړي او د هغې سوچ کول غواړي چې څه به کېږي ځکه چې خادم په تلو تلو کې یو خبره کړې وه چې زه به راځم او جایداد کې به حصه غواړم نو اخ هم د دې نه ما بیفي نه ده که نه تو زما ګرانې په هم زما خبرې ته رالې که نه ما درته ونه وي چې په تلو تلو کې هم دا ویلو چې زه به خپله حصه غواړم خو ته بېغمه شه په چې دې پیرې رالو نو داسې الزام به ولګوم چې ټول عمر یې په دې محل باندې بند کړم بس ته دغه سوچونه کوه زه هم نواب صاحب سره خبره کوم وته یم چې د دې خبرې حل روباسه ځکه چې باقي زموږ دا جون ورځ پر ورځ ګرانېږي اوس زرینه کاش چې د دې د عجیبه ما په هغه ورځ باندې کټ کړې وه اډو داغ مې وله نوم ورکړې دکه خو تا نه غټه غلطي شوې که نه کار دې وکړو خو نومګړی دې وکړو
هغه خو به خبرې نه شوې کولی او په هغه ورځ داره جبې روح کې وه ځکه ورته حقه حیرانه پاتې شوم ته غم مه کوه بختاور اوس به زه خپل چال چلوم زه پسې طریقه باندې نواب صاحب سره خبره اتره برابروم چې زرینه راوغواړي بیا زه پوهېږم زرینه پوهېږه خو اپا نواب صاحب سره زما د حیدر د واده خبره مو کا زه خو ستا دپاره ویم چې خپې م په دې کور کې مضبوطې شي بیا به هر چاته جواب ورکولی شم بختاور ستا خبره په ګل بدله خو اوس چې کور کې کوم ماحول شروع شوی دی په دې کې زه د نواب صاحب مهیله نشم ورتلی ته داسې کار کوه چې د خیدر مهیله ورځه د هغه د چیو بو هم کوه خیال یې ساته او باقي پاتې د ستا د رشتې خبره شوه ته نور څه غم کې ګوتمه خو ما ستا په لاس کې اچولې د خیدر په نوم او تا ته پته شته چې د نوابانو خبره د کاڼي کرښی زرینې تا چې څه وکړل ډېر غلط دې وکړل اوس باقي ګوره چې تا ته د دې څه سزا میلاویږي السلام علیکم وعلیکم سلام لوري لګي اوبه راله راکړئ څښلو ولې نه ترورې راځه که نه دننه اوبه ډېرې نه بچی سارېږم نه تادي ته را باندې خیر دې ترورې لکه ګیټ نه را دننه شه راځه نه بچی زه ځم ناوخته در را باندې ښه ټیک ده ترورې تا له اوبه راوړمه خوشحال بچی څوک دی بابا څوک زنانه دې اوبه غواړي ها هله بچی زر کو شابه دنه به در راوستې وه بچی زه به بار شوي وې که نه ما ورته وی بابا هغې وی ما سره زوی دی وی بار راکه ها شابه شابه بچی له ترورې دا واله اوبو خوشحاله شي بچی بچی الله دې له ډېر عمر تېر کړي امین نورې درته واچومه نه، بس. ترورې ترورې که زوی دې لرې وي نو راځه که نه دننه نه بس سمې ایساره شه راځه لاړم بس راځه ترورې لاړم ځه الله پامان مشال بچی را دنه کا چای بو کی روټۍ بو کی نه بابا اوبه یې وڅښلې او لاړلو نواب صاحب یو خبره مې درته کوله وایه مرجان څه خبره ده ما ته پته ده چې ستاسو طبیعت هم ټیک نه دی خو تاسو د کور حالات هم پته لګي چې نن سبا څه روان دي په کور کې ما ته پته ده مرجان
خو ما ته د دې کس پته ونه لګېده چې دې خادم له دا معلومات چا ورکړل. نواب صاحب ماشوم خو نه په هر څه باندې پوهې زرینه چې دې کور ته په کم سازش باندې راغلی وه د هغې نه ټول خاندان ښه خبر دي خو تاسو خو زما نه منل. دا غریب خلک دی دی چې په خپله غریبۍ کې تنګ شي نو داسې یو نواب سره خپله رشته جوړه کړي. د دې خلکو د اصلیت نه زه واقف یم. ته ټیک وې مرجان، ما به هر وخت د ده په سر باندې تا سره زیاتې کو. ما به تا ته وي دا زما د وجود حصه ده، د ده مور زما عزت دی، خو ما ته دا پته نه وه. مار سره که ته څومره خواري وکړې مار بیا ماري، په خوږه کې به ټک درګئ. نواب صاحب دا خو ما تاسو ته چیغې والې چې تاسو زرینې سایډ مه کوئ. همیشه تاسو هغې ته زیات او ما ته کمتر کتلی دي، خو ما بیا هم پروا نه ده کړې. ما وی خیر دی، دا خادم خو ساتلی هغې دې دپاره چې خادم غټ شي او زما ملاتړ جوړ شي. هغه ټایم بېوسه و درته مې وي چې د کور نه یې وباسه لوغه، خو تا وی چې نه زما عزت دی، ستا عزت یې وکړو، ستا د عزت خیال یې وساتو. نواب صاحب زه خو ځکه غلی وم چې تا بار بار ما ته اواز کولی چې غلی شه، نو بیا که دې کې ما خبره کوله ما د ستاسو بېعزتي ګڼله. عمر جان یو خبره مې په لو په غرونو واوره، د نن نه پس دا خادم او دا زرینه چې زه په دې چوکټ بیا ونه وینم او ما ته اجازت درکړه څه چې ستا زړه غواړي هماغه شان کوه بس. ته بېغمه شه نواب صاحب، ستا د حویلۍ حفاظت کول دا زما عزت دی. مخکې هم د دې حویلۍ حفاظت کړی دی او مخکې به هم کوم. نواب صاحب تاسو ته پته شته زما پلار دی الله وبخي، هغه به چې څوک په هم رالل نو خلکو ته به وي زما 2 زامن دي، زه یې چېرته په لور حساب کړی نو ما به مشین غاړې ته اچولو او د خپل کور څوکیداري به مې کوله، ولې چې زما د پلار په چا اعتبار نو. نواب صاحب دا مې تاسو سره وعده ده او دا مې لوز دی چې زرینه او خادم زما په ژوند دې کور ته هېڅکله رانه شي. شاباس مرجان، زما ستا نه همدا امید و. خو نواب صاحب زما تاسو ته خیال دی، تاسو د خپل صحت بیخي خیال نه ساتئ. ما ته د دې نوابۍ نه زیات ستاسو صحت ګران دی. وختي م راته نوکر وی چې روټۍ یې نه ده خوړلې، اخر ځان له زور نه ولې ورکوې؟ مرجان ما خپل ښه جړی چې ما دوی سره څه کوي او دوی ما سره څه وکړي، خو مرجان یو خبره یاد ساته، په حیدرعلي باندې به پوره نظر اچي، هسې نه چې زما د روح په شان داسې حرکت وکړي او هغه سزا به یې درته میلو شي. دا خبره مې یاد ساته. نه نواب صاحب تر کومې چې زه ژوندی یم خیدر خان به داسې هېڅ قسمه حرکت نه کوي. د دې غمونه تاسو مه کوئ. تاسو ما ته دا حویلي حواله کړه او خو زما خپل اولاد دی، زه به د هغه د ښې سوچ کوم، د بدې نه. خو دوايي هم په ټایم خورئ او روټۍ چې هم په ټایم کوئ. ته غم مه کوه مرجان،
نواب دومره کمزوری نه دی چې داسې په وړو وړو خبرو به حوصله ویلي. ما داسې ډېر شکایت لیدلی دی، داسې ډېرې حادثې زما مخې ته راغلي دي، خو نواب به د خپلې سینه لکه ده ډاډ ساتلې ده. راځه څه چې مې غوښتل هغه وشو. زرینې اوس ته ګوره چې مرجان تا سره څه کوي. नसीब में था